څلوېښت کلن حکیم د یوې پیغلې او ښایسته جینۍ سره په ډېر چل او دوکه زنا وکړه چې دا له عبرت ډکه کیسه سره په همدې ویډیو کې وګورئ. سلام دوستانو، یو ځل بیا هم درته په یوه نوې ویډیو کې راغلی یم. امید لرم چې تاسو به هم ټول روغ جوړ تیار وئ او دا ویډیو به راسره تر پایه وګورئ. د ویډیو د شروع کېدو مخکې باید یوه ضروري یادونه وکړم. که تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب، نو مهرباني وکړئ دا چینل درسره سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د زنګ نشان هم ووهئ. دوستانو، څو ورځې وړاندې د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې یوه ډېره عجیبه او دردونکې واقعه ثبت شوې ده چې دا پیښه د اردو ژبې د یوې میډیا لخوا رسنیزه هم شوه. دوستانو، دا چې واقعه په څه ډول ده نو راسره همدا ویډیو تر پایه وګورئ. د اسیا په نوم یوه جینۍ چې پاکستان کې اوسېدله، خاوند یې د سعودي عربستان مسافر و. 4 کاله یې د واده وشول. په دې 4 کالونو کې 4 ځله پاکستان ته راغلو او د 2 تر 3 میاشتو به یې تېر کړ، خو وروسته بیرته مسافر شو. په دې موده کې د اسیې کوم خمل وانخیستلی شو او اسیا هم داسې پاتې شوه. بل ځل چې خاوند راغلو نو خاوند ته مور او پلار وویل چې که دا ځل ستا اولاد ونه شي او اسیا حامله نه شوه نو ته باید اسیا طلاقه کړې. د دې خبرو په اورېدو سره اسیا ډېره خفه شوه. څو ورځې وروسته چې کله اسیا د خپل مور او پلار کور ته لاړه او هلته یې خپلې مور او پلار ته دا خبره وکړه چې ما ته خو خاوند ویلي که دا ځل حامله نه شوې نو تا به زه طلاقه کړم. خو مور او پلار یې ورته وویل چې ته هېڅ مه خفه کېږه، موږ به تا کوم ډاکټر یا حکیم ته ورولو تر څو ستا سم علاج وشي. نو بله ورځ داسې وشول چې د اسیې مور او خاوند ټول یو ځای حکیم ته ورغلل. حکیم چې دوی ولیدل نو حکیم ورته وویل چې ستا په خاوند کې هېڅ مشکل نشته، ټول مشکل په تا کې دي. نو ته به داسې وکړې چې 2 یا 3 ورځې وروسته به د خپلې مور سره یو ځای راشې او خاوند به دې نه راولې تر څو زه تا ته سمه دوا درکړم او ته روغه تیاره شې. څو ورځې وروسته داسې وشول چې ښځه، البته اسیا، د خپلې مور سره یو ځای حکیم ته ورغله. اسیا چې کله حکیم ته ورغله نو حکیم دا ځل ورته وویل چې مشکل په تا کې نشته، ټول مشکل دې په خاوند کې دي. خو اسیا ورته وویل چې تا ما ته تېره ورځ وویل چې زما خاوند هم ما سره و او ما ته دې وویل چې مشکل په تا کې دي او خاوند دې جوړ دی، خو نن بیا وایي چې ته جوړه یې او خاوند دې خراب دی، دا ولې؟ حکیم ورته وویل هغه ځای کې ما تا ته ځکه دا خبره وکړه چې تا سره خاوند و او ما نه غوښتل چې زه ستا خاوند په مخ کې تا ته رښتیا ووایم. حکیم د ډېرو خبرو وروسته په ډېر چل او دوکه سره اسیا دې ته مجبوره کړه چې د حکیم سره زنا وکړي. اسیې څو ځله د حکیم سره غلط جنسي کار وکړ او زنا یې ورسره وکړه. حکیم به په دروغو ورته ویل چې تا کې هېڅ مشکل نشته او ستا خاوند خراب دی، نو که زه له تا سره زنا وکړم ستا به بچیان پیدا شي او خاوند به دې بیا نه طلاقه کوي. خو آخري انجام دا شو چې اسیا او حکیم څو ځله جنسي تېرې وروسته هم د اسیې هېڅ حمل پیدا نه شو. همدا علت و چې اسیې هم خپل خاوند د لاسه ورکړ او د خاوند لخوا طلاقه شوه او هم په ډېر لوی ګناه کې راغله او د تل لپاره شرمنده شوه. دوستانو، دا پیښه چې په راولپنډۍ ښار کې څو ورځې مخکې ثبت شوې ده او د اردو ژبې د یوې میډیا لخوا هم رسنیزه شوه، ډېره له عبرت ډکه او دردونکې کیسه وه چې په دې کې موږ او تاسو ته 2 ډېر غټ حقیقتونه او عبرتونه پراته وو. اول دا چې هیڅکله هم باید کوم خاوند خپله ښځه په دې ګناه باندې ونه ښکنځي او سپکه نه کړي او طلاق ورنه کړي چې ګنې ستا خو بچیان نه پیدا کېږي، ځکه چې بچیان د ښځې یا د خاوند کار نه دی، بلکې دا د الله تعالی کار دی چې ځینو ته یې ورکوي او ځینو ته یې نه ورکوي. بل هم دا عبرت پکې پروت و چې هیڅکله هم باید حکیم یا ډاکټر ته یا تعویزګر ته پیغله ښځه یوازې پرې نه ښودل شي. د دې سره باید خامخا یو ستر سړی لاړ شي، ځوان سړی باید ورسره لاړ شي، ځکه چې که دا یوازې لاړ شي نو هغه د ملالنډي جمع به ترې جوړوي. ښځې ډېرې زر دوکه کېږي او دا ډېر کم عقل لري. نو امید لرم چې ویډیو مو خوښه شوې وي. ویډیو در سره لایک کړئ، شیر کړئ او چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ. د ویډیو لیدلو مو مننه.